والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. او الله تعالی هغه کسو نه خوښوي چې خلق ته د ځون ښودلې د پوره خپل مولونه خرج کوي او په الله تعالی او د آخرت پرېز ایمون نه راوړي او هغه څوک چې د هغه ملګری شیطان وي نو هغه بد ملګری دی. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. او دوی ته به څه نقصان و که چیرې دوی په الله تعالی او په رزق د آخرت ایمان راوړی وای او د هغه مول نه یې خرج کړی وای چې الله تعالی دوی ته ورکړی دی او الله تعالی په دې ښه پوه دی. او دوی إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. بشک الله تعالی د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي او که دا ذره یوه نیکي وي نو هغه الله تعالی به یې دوه چنده کي او هغه ته به د خپل طرف نه لوی اجر ورکړي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نو څه حال به وي په هغه وخت کې کله چې موږ د هر امت نه یو ګواه راولو او تو په دې باندې د ګواه په حیث راولو.